شو چې نوکری کانو ګرځي بس تړي کېږي به کار خو به کې کنه کار خو خامخا کوو ها اوس ته ماته دواي چې سړی پیژنې او کاسه درو کړولم او جی دغه دی راو ها دا دی جی السلام علیکم. وعلیکم سلام. خیر خوده؟ خیر دی ها دا والا دا څه دی؟ دا بیل بیل؟ د څه شي بیل دی؟ د اوبو د نلکې بیل دی. د چا د اوبو د نلکې؟ ستا د اوبو د نلکې بیل دی. 2 کالو شو نلکه درته لګېدلې را 2 کالو شو چې ته بیل نه جمع کې دا بیل جمع کړه. خو ټیک ده خو په نلکه کې چې اوبه نه راځي. دا بمبه چې تاله ګل دغه راسې اړو دې کې اوبه راغلي نه دي. قسم په خدای کا یو ګوټ اوبه پکې راغلي؟ نه بالکل پکې اوبه نه راغلي. نه نه یو ځل پکې 2 ساس کې راغلي وو هغه هم راته د خلکو وي دا د شرم خوله کړې ده. دا وره ګم ملګری السلام علیکم. کې دوه خبره ته صبر دا ونیسه یا به دا بیل جمع کې یا به نلکه کټ کوم. نه 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 بیل جمع کوم اوبه نه دي راغلي او نه نلکه کټ کوم. نو بیا خو خبره دا ده چې بل علاج هم مونږ سره شته. نه 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 سلام علیکم سلام علیکم. خبره دا ده نلکه نه کټ نو زما بچي وسو خوري مړه. د دې څه مطلب شنو ما خو پوه کا کنه چې د دې مطلب څه دی. ته تا خو پوه کوم خو چاته انکم ټیکس والے وانه وري کنه. ها نو ځکه نه پوه مې کا کنه چې تاسو په نلکه کې وبنه راځي ته په نلکه کې په نلکه کې وبنه راځي نو څه پکې راځي؟ هوا پکې راځي. نو بیا ته په هوا باندې سکے کمکلا ټیرونه ډکو ټیرونه.